نادر جانه څنګه داسې ژر بیرته راغلې؟ هو جاوید جان، وایم دا ښه وشو چې خپل د شرکت اظهارنامه مې په وخت سره ډکه او خپل کلنی بیناس مې ترتیب او خپل د شرکت مالیه مې په وخت سره تحویله کړه. اوس مې زړه بیخي بېغمه شو. هغه څنګه نادر جانه؟ ګوره جاوید جان، دا چې د شرکتونو خاوندان خپل مالیات په وخت سره نه تحویلوي، نو همدې عمله د دولت ملي بودیجه کمبود سره مخ کیږي او شرکتونه هم جریمه کیږي. ښه، یعنې د دولت ملي بودیجه د همدې مالیې د پیسو څخه تمویلیږي؟ هو، دولت خپل ملي ځواکونو، ډاکټرانو، معلمینو ته د همدې مالیې له پیسو څخه معاش ورکوي او حتی د انکشافي پروژو پلي کول لکه سړکونه، شفاخانې، مکتبونه هم د همدې پیسو څخه جوړېږي. ښه، چې داسې ده نو زه مې همدا اوس خپل د شرکت مالیه تحویلوم تر څو وخت رانه تېر نه شي. ګرانو هیوادوالو او د شرکتونو خاوندانو، پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون د 88 مادې د حکم پر اساس 1393 مالیاتي کال د لندۍ یا قوس د میاشتې په 13مه نیټه پای ته ورسېده. نو تاسو د خپلو شرکتونو فعالیت او عدمي فعالیت اظهارنامې او بلانسونه د روان کال د هوت میاشتې د 29مې نیټې څخه مخکې د عوایدو ریاست اړوند دفترونو څخه ترلاسه او د ډکولو څخه وروسته د عوایدو عمومي ریاست اړوند شعباتو ته وسپارئ. کنه نو پر عوایدو باندې د مالیاتو له قانون سره سم به د ورځنۍ جریمې تابع وګرځئ. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکي. دا پیغام تاسو ته د مالیې وزارت د عوایدو د لوی ریاست لخوا وړاندې شو.